بسم الله الرحمن الرحیم. که څه هم نن د 2016 د جنوري 14مه ده، 12 کاله مخکې د جنوري پر 12مه د پښتو ادب مشهور شاعر غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی پر دغه 12مه د جنوري وفات شوی دی. نو نن یې پرون یې 12مه تلینه وه، پرون د وخت نسو پیدا. نن چې د جنوري 14مه ده، زه غواړم چې د استاد محمد صدیق پسرلي پر شاعري لږ درسره وغږېږم. زما د نننۍ موضوع عنوان چې دی استاد پسرلی څنګه او ولې د هندي سبک لوی شاعر شو. لومړی پر دې غږېږو چې د استاد پسرلي د لوی شاعروالي یوه خبره درته کوم. ډاکټر صاحب درمل په دغه خپل کتاب کې لیکلي دي، سلبهار حسن کې، چې استاد د هندي سبک په خپله زمانه کې هغه لوی شاعر و چې بل نه په پښتو کې و، د په زمانه کې نه په اردو کې و او نه په فارسي کې و. دا د استاد د لوی شاعري لپاره یوه خبره و، یو دلیل و چې ما درته وړاندې کوي. البته د استاد نوره لویه شاعري خو په دغه کتاب کې ښایي ځینې لوستي، ځینې بیا ولولي. زه راځم د خپل موضوع پر لوري چې استاد پسرلی څنګه او ولې د هندي سبک لوی شاعر شو. بیا ډاکټر صاحب درمل په دغه خپل کتاب کې لیکلي دي چې دا شاعر چې خپل فردي شخصي سبک پیدا کوي او یا له شاعر چې لوی شاعر جوړیږي، دا داسې نه دی لکه یوه حادثه و یوه پیښه چې یو دم کیږي. دا یو ارتقایي، تدریجي او آرامه پروسه ده. کرار شاعر د خپل سبک خواته یا د لوی شاعري خواته روان وي. زه پر دغه له تاسو سره غږېږم. هر هنرور چې دی له هنر سره مینه په خپل خمیر کې ورسره راوړي. هنرمند چې پیدا کیږي، بس په خپل زړه کې د ده سره په زړه کې یوه مینه د هنر سره. مثلا یو ماشوم دی له خطاطۍ سره یې مینه ده، بل ته انځورګري خوند ورکوي، بل بیا موسیقۍ ته ناڅي. د واقعي شاعر هم له شعر سره مینه په خټه کې اخښل سوې وي. اصلا کیسه داسې ده، د شاعر زړه یا ذهن دا مځکه ده. شاعرانه فطرت یا له شعر سره مینې یې زوڼی دی. د شاعر د ژوند چاپېریال، د ژوند شاوخوا چې خورا ډېر ډولونه لري دا چاپېریال، لکه کورنۍ چاپېریال، علمي چاپېریال، اقتصادي چاپېریال، کلیوال چاپېریال، ښاري چاپېریال، ملي، سیاسي، طبعي او نور. دغه چاپېریالونه چې بیا دي، دا د دغه مځکې او د دغه زونې لپاره بیا دا داسې دي لکه اوبه، لکه هوا، لکه لمر، لکه تودوښه، لکه یخوالی یا یخني یا یخ او داسې نور. شاعرانه فطرت یا له شعر سره مینه پر دغه مځکه، دغه زونې د دغو چاپېریالونو په چاپېریال کې بیا ونه ځینې جوړیږي. شاعر چې دی، شاعر د دغې ونې بڼوال یې بولي، باغوال یې بولي، باغوان یې بولي، پالونکی او روزونکی یې بولي. شاعر بیا د دغې ونې پالونکی دی، روزونکی دی. شعر بیا د دغې شاعرانه ونې میوه ده. په بله معنا شعر بیا د دغې شاعرانه ونې دا ګلان دي چې بیا سیمه او چاپېریال په دغه ښایسته ګلانو سره معطر سي. خبره داسې ده، ځینې مځکې دي هیڅ شی نه کوي، لکه شرنه مځکه، لکه شګلنه مځکه. انسانان هم داسې دي. هر انسان له هنر سره مینه له ځانه سره نه راوړي، ځکه هر انسان شاعر نه وي، هر انسان خطاط نه وي، هر انسان نڅاګر نه وي او داسې نور. نو دا انسانان هم داسې دي لکه
مځکې په مځکو کې ځینې شګلنې وي، ځینې شرنې وي، ځینې له لویه سره کاڼې وي، نو هیڅ هنر نه پکې راټوکېږي، هیڅ هنر میوه و ګلان ونه نه پکې کوي، پکې رازرغونېږي نه. ځینې بیا خوږې مځکې وي، ځینې زړونه هم داسې دي لکه هغه خوږې مځکې، ځینې خوږې مځکې وي، مګر یوه خبره ده، دغه خوږې مځکې بیا چاپېریال نه یې ورته جوړ. مثلا د چاپېریال اوبه پر دغه خوږه مځکه چې مینه ده په خپل زړه کې ورسره راوړې وي، زوڼې وي، خو د چاپېریال اوبه نه ورباندې لګوي. لکه زموږ ډېری ولسي شاعران له شعر سره مینه لري، په دې کې هېڅ شک نشته، مګر دا چې چاپېریال نه یې ورته برابر، نو خود شاعر ګوټي به سي یا شاعر ګوټي به وي، خو لوی شاعر په دې نشي جوړېدلی چې د دې چاپېریال زه بل عبارت درته وایم چې د مطالعې او د مشاهدې او د تجربې اوبه یې پر دغه زوڼې باندې نه یې رایله کړي، دغه ونه یې نه یې پاللې، دغه ونه یې تر ګلانو تر میوې پورې نه یې رسولې. یوه مځکه بیا په دا مځکو کې داسې ده، یوه ښه میوه کوي، بله مځکه بیا بله ښه میوه کوي. مثلا یوه مځکه د ښه انار کوي، یوه بله مځکه بیا د ښه انګور کوي. دا انسانان هم داسې دي، په دا هنرمندانو کې ځینې ښه شاعري کولی شي، ځینې ښه ناولان لیکلی شي، ځینې ښې لنډې کیسې لیکلی شي. داسې نه ده چې یو هنرور دي مثلا په شعر کې تکړه دی، نو په ناول کې هم خامخا تکړه دی، په لنډه کیسه کې هم تکړه دی، په نورو تخلیقي اثارو کې هم تکړه. دا انسانان هم داسې دي لکه مځکې. ځینې مځکې خوږې وي، په دې کې شک نشته، خوږې وي او له هنر سره هغه د مینې زوڼې هم په دغه زړه کې وي، په دغه د زړه په مځکه کې وي، چاپېریال هم ورته برابر شي. یعنې دغه باغوان د دغه خپلې ونې لپاره یو ډېر ښه پالونکی، یو ډېر ښه روزونکی شي. د چاپېریال له هره اړخه، که چاپېریال لمر وي، که چاپېریال اوبه وي، که هوا وي، که تودوښه، دا ټول ورته برابر وي. له دغسې انسانه، د دغه انسان د زړه په مځکه کې چې بیا کوم هنر راوټوکېږي، له دې بیا ونه جوړه شي، بیا نو ښه میوه هم کولی شي، او که ګلان کول بیا ډېر ښه ګلان هم کوي. د دې لپاره زه یو مثال درته وایم، لکه زموږ خوشحال بابا. خوشحال بابا له شعر له هنر سره مینه لري، چاپېریال یې هم ورته برابر و. په چاپېریال کې خوشحال دغه ونه وروزل، ځکه یې نو شاعري نړیواله شاعري ده، ځکه خوشحال خان لوی شاعر دی. همدغسې زموږ او ستاسې استاد پسرلی هغه هنرور دی، هغه شاعر دی چې هغه د پښتو محاوره ده چې مځکه اوبه سره برابرې دي. هم د ده په زړه کې شاعرانه فطرت شته، شاعرانه طبع لري، هم چاپېریال ورته برابر دی. نو بیا په دغه چاپېریال کې دغه زوڼې د روزلې دي، له دې زوڼې بیا یو ډېره لویه ونه جوړه شوې ده، او موږ او تاسې یې اوس د شعري میوو او ګلانو شاهدان یو. استاد پسرلی په 1409 هجري شمسي کې چې 1928 عیسوي میلادي کېږي، د غزني د کرباغ په لویه کلا کې دنیا ته راځي. په دغه وخت کې چې دی پیدا کېږي یا پیدا سو، دلته زه د ده پر یوه چاپېریال باندې اوس بحث درته کوم. د هغه لوی نوم دی علمي چاپېریال. استاد پسرلي په خپل ژوند کې د ژوند بیخي نور ډېر چاپېریالونه درلودل، هغه بیا بل وخت ورباندې غږېږو، د هغه بیا خپل اثرات یې د په شاعري کې، مګر زه یوازې پر دغه علمي چاپېریال غږېږم، ولې دا د دغې ونې لپاره د اوبو حیثیت لري. دا تر دا نورو ماته ډېر مهم ښکاري. نو یوازې پر د علمي چاپېریال غږېږم او زه هغې خبرې ته ځان رسوم چې استاد پسرلی څنګه د هندي سبک لوی شاعر شو. استاد چې پیدا کېږي
په دغه وخت کې د استاد پلار ارواښاد محمد رمضان د استاد له مورني نیکه شیرخان ناشر سره یا شیرخان بابا سره لاهور ته تللی دي او لاهور کې کتابونه چاپوي. نو استاد چې لا نه دی پیدا سوی، د استاد کور ته د کور انګړ ته کتابونه راغلي دي. تر هغه د ده تر راتګ مخکې کتابو تشریف راوړی دي. د استاد پلار ښاغلی محمد رمضان له هند او تر تاشکند پورې تجارت هم کوي. د ده په هند او په تاشکند کې له ورځپاڼو، له مجلو، له کتابونو سره بلد، یوازې بلد نه دی، مینه یې ورسره پیدا سوې ده. او دغه محمد رمضان صاحب دا یوازې کتاب مین نه دی، زما په فکر دا یو کتابوال یا په بله معنا لیکوال شخصیت دی. دا په دې چې استاد چې کله په غزني کې دی پیدا سي په 1928 کې د دې کډه چې استاد 4 کلن یا 15 کلن وي کندهار ته راځي. دلته د استاد په کور کې د استاد پلار چې له مجلو، له کتابونو او له هندو له تاشکند سره ولد کاست دی، په خپل کور کې یو کتابتون لري. په دا کتابتون کې یې فارسی، پښتو، اردو کتابونه شته. په دې کې دینی، تاریخي، حتی ناولان ناسته. استاد په کندهار کې چې دوی پراته دي یو ونیزه چاپېږي طلوع افغان. طلوع افغان ونیزه د پښتو ژبې لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي چلوي. استاد دغه ونیزه په اونۍ کې خامخا کور ته راوړي. بلال هغه یې راوړي. ډاکټر صاحب دلته لیکلي دي بلال هغه، یعنی مسلسله یې کور ته راوړي. او یوازې پر دې نه بسي چې ونیزه راوړي کور ته او بس، دا ونیزه راوړي دلته یې کور په لوړ غږ وایي، ماشومان یې پر ځان راټول کړي. په دغو ماشومانو کې استاد پسرلی هم ورسره ناست دی. استاد پسرلی هم دغه شعرونه او یا دغه د طلوع افغان کې راغلي معلومات اوري. د استاد پلار محمد رمضان په کندهار کې له علامه عبدالحی حبیبي سره راشه درشه لري، له مولانا عبدالخالق واسعي سره راشه درشه لري. پښتانه وایي مرغان هغه سره کښېني چې بڼې سره ورته. که موږ فکر وکړو د استاد پلار کله علامه حبیبي یا مولانا عبدالخالق واسعي یا له نورو لوی لیکوالانو سره ذهني سویه یې برابره نه ده، د دوی غوندې لوی لیکوال و مورخ او ادیب نه دی، دونه خو نو ویلی سو چې داسې ذهني مشترکات ورسره لري چې له دوی سره راشه درشه په روانه کې له دوی سره مجلسونه وکړي. استاد پسرلی په یوه مرکه کې وایي موږ کابل ته تللي وو، زه کوچنی وم، علامه حبیبي رحمه الله زما له پلار سره په بازار کې د کابل په ښار کې پېښ سو، وایي تقریبا نیمه ګنټه به سره درېدلي. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې د علامه حبیبي او د ښاغلي محمد رمضان ذهني مشترکات شته چې دوی بحثونه سره وکړي. او دغه محمد رمضان په کندهار کې علامه حبیبي ته ځینې کتابونه فارسي هم ورکړي دي. استاد غضنفر لیکلي دي چې زما نیکه پر ځینو کتابو باندې حاشیې هم کړي وي. په پسرلي مجله کې د دوی د کور یو لیکوال لیکلي دي چې زموږ نیکه تر مرګه پورې کتاب کتی. نو موږ ویلی سو چې محمد رمضان یو کتابوال سړی دی، په بله معنا یو لیکوال، یو ادیب سړی دی. زما خبره دا ده چې استاد پسرلی رالویږي، د استاد پسرلی چې راځي په کور کې علمي، کتابي او ادبي چاپیریال جوړ دی.
بله خبره دا ده د استاد پر شاعرانه فطرت اوس موږ غږېږو. زموږ شاعر پسرلي صاحب ته مور ویلي وه چې ته تازه پر خبرو چې رالې تا موزونې جملې ویلې. یاو دویمه خبره دا ده چې دا طلوع افغان ده ته پلار وایي په ټولو الکانو کې پر استاد پسرلي باندې ډېر اغېز کوي. استاد په خپله په دا کتاب کې د ده په ژوندلیک کې لیکلي دي چې دغه د اونیزې راتګ زموږ کور ته زه دونه خوشحاله کولم لکه د اختر ورځ چې د کوچنیوالي تر ټولو لویه خوشحالي هغه د اختر خوشحالي ده. اوس یو هلک چې یوې اونیزې ته دونه خوشحاله کېږي لکه د اختر ورځ، له دې هم دا جوتېږي چې استاد یو شاعرانه فطرت لري. په دغه طلوع افغان کې د استاد پلار استاد ته شعرونه وایي، د استاد خود په خود په حافظه کې راځي، یادېږي. بیا د استاد دغه شعرونه د ځان سره زمزمه کوي، هم یوازې دی نه چې یاد یې سوه، زمزمه کوي هم د شعرونه دی له ځانه سره بیا وایي هم. بیا خیر سره استاد په مرکه کې وایي په کوچنیوالي ما چې دا شعرونه اورېدل ما ویل چې دا خو زه هم لیکلی سم خو موضوع نسته. اوس د استاد په کوچنیوالي کې شعر ته فکر راوښتل او دا خیال له ځانه سره کول چې زه دا کولی سم، دا باور پر ځان لرل چې زه دا کولی سم خو موضوع نسته. دا هم د استاد شاعرانه فطرت دی او هم یې عالي ذوق دی. د استاد په دغه کوچنیوالي کې علامه حبیبي یو ایډیال علامه حبیبي دی. دا د استاد هغه شاعرانه فطرت و، هغه شاعرانه طبع وه چې موږ پر غږېږو. د علامه حبیبي یوه حماسي ډرامه په طلوع افغان کې راغلې ده د تورپیکۍ په نامه. دغه ډرامه او یو بله کیسه ده د سرو زرو ګیند. دا د استاد تر مرګه پورې دا کیسې یادې وې، هغه اغېزې به یې ده بیانوي. او دغه د تورپیکۍ په حماسه کې څو لنډۍ راغلي دي، دا د استاد په یاد وي. سبا پر سپین بولدک غذا ده، تر خدای مجال کې پښتانه غزا له دینه. استاد یو بله مرکه باز محمد عابد ورسره کړې ده. باز محمد عابد ورته وایي استاد ته له هندي سبک سره کله اشنا شوې؟ دی جواب ورکوي وایي هندي سبک چې دی دوه اړخه لري. یو د هندي سبک د تشبیهات و استعاري و تلمیحات، او یو د هندي سبک واقعګویي ده. واقعګویي بیا دا ده چې شاعر په شعر کې خپلې عاشقانه شخصي عاشقانه تجربې شریکې کوي وایي، دا ته واقعګویي وایي. لکه حمید بابا چې وایي اوس به یار زما په کوم دشتو بیبان وي، جلوګر به په کوم هټ په کوم دکان وي. دی وایي چې د هندي سبک له دغه واقعګویي سره یا په نورو تورو موږ به وایو چې له نیمه هندي سبک سره استاد په دغه اته کلنۍ کې اشنا سوی دی. پر استاد باندې لنډیو دونه اغېز کړی و چې د استاد له لنډیو سره رابطه تر مرګه پورې ده. لومړی خبره خو دا ده چې استاد پر لنډیو باندې ډېر زیات فکر کړی دی، ډېره ښه مطالعه کې درلودل. دا لومړی ځل به ګمان کوم استاد دی چې دې ته متوجه سوي چې په لنډیو کې واقعګویي خو شته چې شته، د هندي سبک ځینې نښې ډاکټر صاحب درمل ویلي دي چې استاد به ځینې نښې په لنډیو کې د هندي سبک بیانولې او موږ ته به یې ویل. استاد د لنډیو په اړه په خپلو شعرونو کې په سربهار حسن کې راغلي دي. د لنډیو په اړه بیخي ډېر بیتونه ویلي دي او په مجالسو کې پر لنډیو ډېر غږېدلی دي. استاد په پېښور کې یو کتاب چاپ کړی دی د وطن یاد. په دغه کتاب کې نیم کتاب د استاد خپلې لنډۍ دي. استاد له عمان نیازي سره په یو مرکه کې وایي چې زما په کتابونو کې یوه د خپلو شخصي لنډیو یوه ټولګه هم شته. دی دا هم هلته وایي. د
د استاد یو بیت زه له تاسو سره شریکم لکه د سوي مین پټه تنکۍ هیله د ژوند چې بڼه واړوي لوڅیږي د لنډۍ په زړه کې لکه د سوي مین پټه تنکۍ هیله د ژوند چې بڼه واړوي لوڅیږي د لنډۍ په زړه کې دا د خبره دا ده چې دا د په لنډۍ کې واقع ګویي دا د وقوع مکتب مرکزي نقطه ده مرکزي شی دی وقوع مکتب بنسټګر بیا هغه څوک دی چا چې د هندي سبک بنسټ ایښی دی په دا کتاب کې به ولولي په 10مې هجري پیړۍ کې بابا پیغاني د وقوع مکتب او د هندي سبک دواړه بنسټونه ایښي د بابا پیغاني ځینې پلیونو ځینې پیروانو د وقوع مکتب پیروي کړې ده او ځینو بیا د هندي سبک پیروي کړې ده د وقوع مکتب بیا یو څه وخت ژوندی پاته سوی دی بیا دغه وقوع مکتب په هندي سبک کې ورک سوی دی هندي سبک خو نو هغه دی لکه مخکې چې خبره وکړه چې تلمیحات او استعاري او تشبیه لري او واقعه ګویي هم لري نو دغه واقعه ګویي د دې اصلي ریښه هولته له هندي سبک سره تړلې ده په دې وجه هم نیمه هندي سبک موږ ورته ویلی شو دا د استاد شاعرانه فطرت چې موږ پر وژغېدو بله خبره دا د استاد تعلیمي چاپېریال باندې دی لنډ غږېږم تقریبا استاد به اته کلن وي چې له کندهاره دی کندوز ته ځي په خان آباد کې اړوي په خان آباد کې استاد 4 صنفه تعلیم کوي او دا تعلیم په فارسي ژبه دی هلته لومړی کتاب سال نخستین وایي دلته دی په فارسي ژبه تعلیم کوي او بله خبره دا ده چې دا سیمه هم د فارسیبانانو ده دا معنا چې ډیری خلک یې فارسي وایي استاد له فارسي سره ولدیږي تعلیم په فارسي کې کوي دا چې فارسي ژبه کې هندي سبک راټوکېدلی دی را زرغون سوی دی له هندي سبک په فارسي کې ونه جوړه سوې ده او په دې ژبو کې تر ټولو ډېر کار په هندي سبک کې په فارسي کې سوی دی استاد په دغه وخت کې له فارسي سره اشنا کیږي او یو پلا خو فارسي د ادبیاتو لپاره یو ډېر ښه ظرف دی بله پلا بیا هندي سبک پکې راغوړېدلی دی استاد په دغه عمر کې په دغه وخت کې دغه دروازه ورخلاصوي له فارسي سره ولدیږي نو په دې دا معنا چې بالقوه له هندي سبک سره دلته هم تړاو راځي استاد 4 صنفه وایي له 4 صنفه وروسته بیا دی تعلیم پرېږدي له تعلیمه وروسته دی بیرته هغه خپله مینه په مخه کوي هغه خپله مینه یې راجلبوي هغه د پلار کتابتون ته پناه وړي د پلار کتابتون ته پناه وړي په دغه وخت کې استاد 12 کلن دی غالبا دی د پلار کتابتون ته ننوځي دلته که مجلې دي لکه مخکې مې یادونه وکړه که کتابونه دي دا ټول څو واره ګوري دا د سره خپله د کتابونو او د شعر مینه ده او دلته کتابونه دي بس نو مځکه اوبه سره برابر دي استاد خپل پوره مینه خړوبوي او دلته یې وړوځي دلته ساعت تېرېږي په دغه کتابتون کې یو دیوان د فارسي لولي د هلالي جغتایي هلالي جغتایي دا هغه شاعر دی چې زموږ استاد حمید بابا یې شاو درویش د شاو ګدا په نامه ژباړلی دی او استاد پسرلي په یو مرکه کې ویلي دي چې د حمید بابا دغه ژباړه دغه منظومه ژباړه چې د شاو درویش کړې ده دا د هندي سبک په ټولو اصولو کې پوره ختلې ده د حمید بابا په خپله شاعري ټوله به د هندي سبک ښایي استازولي نه وي کې خو دغه ژباړه چې د منظومه ژباړه دا هغه د دې کتاب په ژبه باندې ټیپیکل نمونه ده هلالي جغتایي استاد پر 12 کلنۍ ګوري بیا په دغه د کتابتون کې د پلار د کورنۍ په کتابتون کې واقف لاهوري هم د فارسي یو شاعر دی دا ګوري واقف لاهوري بیا
د هندي سبک شاعر دی واقف لاهوري. نو استاد له پوره هندي سبک سره چې دی اشنا کېږي، له هندي سبک سره ملاقات کوي، نو یا به 12 کلن یا به 14 کلن. اوس په دغه وخت کې چې یو سړی د هندي سبک په شاعري باندې پوهېږي، دا د دې شاعر د دې هنرور پر عالي ذوق، پر لوی فکر او د چا خبره پر لوی علمي سبک سره پر رابطه باندې زه یو خبره درته وکړم. استاد په یو مرکه کې وایي ما چې د شاعران لوستل، په دې کې به ماته اکثره وخت د دې تکراري موضوعات په مخ راتلل، تکراري خبرې به په مخ راتلل. زما دا هیله وه چې دغه موضوعات ولې تکراري دي، ولې نوي خبرې نه راځي، ولې یو دا بل خبره کوي. وایي زما دغه ارمان په هندي سبک کې پوره شو. یعنې استاد په خپل زړه کې هم هندي سبک ته جوړ دی، په خپل طبیعت کې، په ذهن کې هندي سبک ته جوړ دی. دغه ارمان یې بیا په هندي سبک کې پوره کېږي. واقف لاهوري دی پر 12 کلنۍ یا پر 13 کلنۍ ټول ګوري، په پوهېږي په دغه وخت کې. پر 14 کلنۍ باندې دغه د واقف لاهوري د هلالي جغتایي هوغه علمي چاپېریال، شاعرانه فطرت، دا ټول سره یو کېږي. د دې ټولو اغېز دی پر 14 کلنۍ استاد فارسي شاعري شروع کړي. 14 کلنۍ استاد فارسي شاعري کوي. ولې؟ تعلیم یې په فارسي کې کړی دی، سیمه د فارسي ده، مطالعه په فارسي کې کړې ده. استاد په فارسي ژبه شاعري شروع کړي. د دې ملګری دی نوابي صاحب نومیږي. دغه نوابي یوه مجله چلوي، آینه. په دغه آینه کې د استاد په ناخبرتیا د استاد فارسي شعرونه چاپوي. استاد چې په خبرېږي بیا یې راغواړي دی له دې کاره منع کوي. استاد دا بیا بل وخت به بل بحث ورباندې وکړو چې استاد څونه نقادو پر خپل ځان باندې او څونه نقدانه نقدي فکر و نظر یې درلود. دی پر 14 کلنۍ فارسي شاعري شروع کړي. پر 14 کلنۍ باندې پر 14 کلنۍ دی پښتو شاعري شروع کړي. د کابل مجله کې د محمد ګل نوري د قلندرو د میرا کیسه ده. د قلندر ځینې څلوریزې راغلي دي. دغه څلوریزې دی ودې ته هڅوي چې دی هم څلوریزې ولیکي. دغه څلوریزه هغه لومړۍ څلوریزه هم دلته په دا کتاب کې خوندې ده. او له دې څلوریزې موږ معلومولی شو چې 14 کلن محمد صدیق څونه عالي ذوق لري او څنګه ښه شاعري کولی شي. دغه پښتو شاعري خو نو دا د بیا دی پر مخ وړي. په تاند ځوانۍ کې دا شاعري هم روانه ده او مطالعه په هغه کتابتون کې نو اوس داسې روانه ده چې دا کتابتون ته بیا دی نور کتابونه هم راوړي، پیدا کوي یې په دا سیمه کې. دا ډېری فارسي کتابونه دي. حافظ لولي، سعدي، جامي، کلیم، صاحب، عرفي، نظیري، دا د فارسي نور دا رقم او د فارسي نقد بیا نو نور پسې دا دریاب ته د چا خبره ورشوه کېږي. خوشحال بابا لولي، حمید بابا لولي، رحمان بابا لولي، پیر محمد کاکړ، کاظم خان شیدا. پر استاد په وروستیو کې په دا کندوز کې په ده بیا په دا تاند ځوانۍ کې بیدل پیښیږي. د بیدل دیوان، د بیدل او د صاحب دیوان، په خاص ډول د بیدل دیوان له استاد سره 50 کاله وخت تېر کړی دی. ډاکټر صاحب درمل لیکلي دي چې استاد پسرلی یوازې د هندي سبک شاعر نه و، د بیدلو د صاحب د سبک شاعر نه و، بلکې د بیدل پوه هم و ډېر لوی. که چیرې ده پر بیدل پوهنه باندې کتابونه لیکلي وای، ښایي جوړه بیا نه وای پیدا شوې. او زما دا ګمان دی چې استاد چې څونه په بیدل او په صاحب پوهېدی یا په هندي سبک پوهېدی، په دې تخنیکونه یې پوهېدی او په دې اړه یې مطالعه کړې وه، ښایي په افغانستان کې یې له لویې سره مثل نه و. نو استاد
دغه د مطالعې چاپېریال بیا تر مرګه پورې بیا خو د نور چاپېریالونه هم دي د فرهنګوالو چاپېریال خو لنډه خبره دا ده استاد په ادب کې یا له ادب سره یا له شعر سره 80 کاله تېر کړل دا د استاد په ژوند کې د یو څه وخت یې رسمي کار کړی دی رسمي وظیفه کړې ده هغه هم له نوابي صاحب سره پښتون غږ مجله کې مرستیال خو بیرته ادبي کار دی او دغه ادبي کار یې بلا معاوضې کړی دی معاوضه هم نه ده اخیستې دا بیرته ادبي کار دی نو استاد له ادب سره له شعر سره 80 کاله پاتې سوی دی او له بېدیله سره 50 کاله اوسېدلی دی 50 کاله له بېدیله سره بنډارونه کړي دي دا د شاعر یا د لیکوال کتاب داسې دی لکه هغه لیکوال چې ستا سره در سره وي لکه هغه له لیکوال سره چې بحثونه کوي نو بیرته هغه د سر خبرې ته ځو زما خبره دا وه چې استاد پسرلی څنګه د هندي سبک شاعر شو نو یو چاپېریال چې علمي چاپېریال و چې څو اقسامو څو ډولونه یې درلوده زه لنډ پر وږغېدم یو دا د فرهنګوالو چاپېریال یې لا پاته دی دا کېدای شي نور اوږد بحث وغواړي یو چاپېریال هغه زوڼې ته چې د اوبه پور کولې یو دغه واله یو دغه د اوبو ښایسته شین لښتۍ یو دغه د علمي چاپېریال پورې کړی دا چې استاد له طبیعته څه اخیستل استاد په خپله څونه مفکر و استاد کې نور سیاسي نور چاپېریالونه چې د دغه ونه په پالل هغه خو بیا بل وخت بحث ورباندې وکړو دغه د استاد هغه زوڼې چې د ده په زړه کې و راشین و دغه چاپېریال مځکه ورته جوړه وه اوبه ورته برابرې وې دغه دی چې موږ نن د غزلبڼ غوندې په بڼ کې ګرځو میوې او ګلانې خورو نو ځکه استاد د هندي سبک لوی شاعر و پر خدای مو سپارم